د پوهاوي درنو اوریدونکو ستړي مشئ. له استاد ګلرحمان رحماني سره د ادبي او ټولنیزو بحثونو په لړ کې به نن استاد د غر او هنر په اړه راته غږیږي. استاد ستړي مشئ او د لومړۍ پوښتنې په توګه که ووایم، غر د یوه هنرمند او شاعر انسان لپاره کوم مقام لري؟ غر زموږ د ژوند د طبیعت او چاپیریال یوه نه بېلېدونکې برخه یا تر ټولو لویه برخه ده چې زموږ د ژوند له اقتصادي او جغرافیوي او ټولنیز اړخ نه که خبره ورهاخوا شي، زموږ په هنر او فرهنګ او ژوند کې یا تر ډېره پورې د افکارو او تخیل په تحرک او خوځښت کې له شک پرته چې خپل ځای لري او ډېرې دسیسې مې دي چې غر یې د یوه طبعي موجود په څېر یا د ټولنې د یوه شریک په توګه ثابت پاتې شوی دی. د ماشومانو د لویانو خاطرې او یادونه ورسره تړل شوي دي. ډېر ځله هغوی ته د امن پناه ځای شوی دی، د رزق او روزي وسیله ورته ګرځېدلې ده. په همدې ډول د طبیعت د منظرې یوه داسې برخه ده که چېرته یې ورنه وباسو، له شک پرته چې د طبیعت هغه انځور به نیمګړی وي. او کله چې د هنرمند خبره کوو، د شاعر خبره کوو، د شاعر لپاره د لویوالي او ستروالي د استقرار بېلګه ده. کله چې درویش درانی وایي لمن مې ډکه ده له کاڼو خو څوک نه پرېولم، په عادتونو کې یو دا عادت د غره لرمه. دلته د صبر او استقامت بېلګه ده. تر ډېره پورې د یوه دغسې ذهن بېلګه ده چې د عدم تشدد پر روحیه باندې ولاړ دی، د ژوند پر روحیه باندې ولاړ دی. نو تر ډېره پورې غرونه د ژوندیو موجوداتو په څېر د رنګونو او خوښیو د سرچینو په څېر موجود دي. په یوه لنډۍ کې بیا د غماز حیثیت هم لري، د دیوال حیثیت هم لري. زما او ستا ترمنځ شول غرونه، سپینې سپوږمۍ ته سلام کړه سلام به کړمه، پاس په غونډۍ مې د یار کور دی، د توتکۍ په څېر کږه وږه ورځمه. نو دا خپله بېلګې دي. کله چې موږ لنډیو ته لاړ شو، شعر ته لاړ شو، چې کله غر راځي هلته بیا شاعرانه او هنرمند تعبیرونه هم سره بېلېږي. ډېره زیاته مننه استاد. استاده، غر زموږ په مقدساتو او ژوند کې هم رول لري. په دې اړه مو نظر څه دی؟ په شک پرته چې غر زموږ په مقدساتو او ژوند کې هم ډېر ستر رول لري. که پخوانیو صوفیانو ته لاړ شو یا عارفانو ته لاړ شو، د مراقبې اړخونو ته لاړ شو، ډېر ځله یو څوک چې غره ته تللی دی د مراقبې لپاره بېرته د یوه نوي انسان په توګه راستون شوی دی. که چېرته خپله د اسلام او د پیغمبرانو په تاریخ کې وګورو، زموږ د تاریخ یا د دین د تاریخ ډېرې سترې پېښې هم په غره کې رامنځته شوي دي. مثلا د اسلام په ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې وحی د حرا په غره کې نازله شوه. په همدې ډول د سینا او کوه طور کیسې ته که پام وکړو، یا د موسی کلیم الله او د خدای تعالی د ملاقات یا د دیدن هغه ښکلې او مبارکه شیبه هم په کوه طور کې رامنځته شوې ده. په همدې ډول ډېر دغسې پیغمبران دي چې د خپلو ځینو سرکښو امتیانو په سبب یې غرونو ته پناه وړې ده. همالته غرونو نوی ژوند ورکړی دی، بدلون یې ورکړی دی او بیا بېرته راستانه شوي دي. لکه مخکې مو چې ویل، غر هم د یو چا دپاره پناهګاه ده، هم د تفکر یو ځای دی او هم د طبیعت هغه سمبولي ده چې د ونو، مرغانو، غرونو، ځنګلونو، اوبو او زموږ د طبیعي ژوند یوه بېلګه د یو موزیم په توګه هلته پکې ایښې ده. او بیا چې کله غره ته ځو، بېرته راستنېږو، هغه تفکیک چې مثلا د مدنیت او غیر مدنیت ترمنځ یې بېلوو، هغه هم په همدې ډول دی چې ډېرې خبرې ورباندې کېدی شي. او هغه سیمې چې غرونه نه لري، طبیعي ده چې د خپلو اوسېدونکو په روان کې هم ډېر روانوالی وي. اما څومره چې غرونه وي، د انسان وزن او فکر او
سوچ هغومره د دروندوالي او لوړو ژورو سره مالامال وي. کور ودان استاد، بیخي ډیره مننه. استاد که دا راته ووایي چې په پښتو شعر کې د ښار او غره یا که ووایي د کلي او ښار جګړه هم یو موتیف دی که څنګه؟ هو په پښتو شعر کې یا په پښتو هنر کې دا د کلي او د ښار جګړه له پخوا نه روانه ده. ښار یا مدنیت سره پخوا خلک داسې فکر کوي چې یو غیر طبیعي ژوند دی یا غیر ټولنیز ژوند دی، یا که سړی داسې وایي د اخلاص او مینې او درنښت څخه یو تش یا لرې شوی چاپېریال دی. او کله چې بیا کله یادېږي، د کلي غرونه یادېږي، هلته بیا طبیعي ده چې هغه د خلوص او درناوي او د مینې او د سپېڅلتیا یا په هر اړیکه کې د صداقت خبره ورسره مطرح کېږي. مثلا یو شاعر وایي چې زه د کلي ته د ښار یم بیا به ګورو، وبخښئ، ته د کلي زه د ښار یم بیا به ګورو، ته شتمن یې زه وزګار یم بیا به ګورو. په همدې ډول د ښار او کلي ترمنځ په شعرونو کې دغه ټکر په د معاصر شعر کې هم ډېر زیات مطرح دی. کلی په غرونو باندې ښکلی دی، اما ښار چې دی له غرونو څخه د لرېوالي په سبب باندې له خپل ټول شور او خوښۍ سره بیا هم چوپ دی او خاموش دی. او ډېر ځله چې یو ښاري هنرمند یا په ښار کې میشت هنرمند د کلي ارمان کوي، د طبیعي ژوند آرمان کوي، یا د خپلو تصوراتو، خیالونو، خوبونو جزیرې ته ځي، په هغې کې طبعا د ښار یادونه شامله، د غره یادونه شامله ده. مثلا د زرین انځور یوه کیسه ده، هغې ته وایي دلته غرونه نه دي هسک، یا د دغه ټولګې کیسه یې دلته غرونه نه دي هسک په نامه ده، چې دا تقریبا همغه د اروپا د چاپېریال دلته دغسې غرونه نشته، یا هوارې دي یا سمندرونه دي، یو ارمان یې کړی دی. یا مثلا هلته یوه بله کیسه ده لکه د همالیا غرونه، چې هلته د جیولوجیستانو یا د یوه مهاجر او کډوال یا بې وطنه جیولوجیست هغه تصور بیانوي. په هند کې د جیولوژي او غرونو یا د همالیا د غرونو په اړه څېړنیز کنفرانس دی، همدغه افغان جیولوجیست په هند کې خپله بنجاره سوداګري کوي، خوب وړي او په راډیو کې د همدغه غرونو د څېړنې کنفرانس ورته وایي. له دې پرته زموږ د ژوند د امکاناتو د تامین په برخه کې یا هغه مرمر یا هغه ښکلاییز توکي چې د ښار په ماڼیو، په واټونو، په ګاڼو سینګار کې کارېږي، دا ټول له غره څخه ترلاسه شوي دي. او غر د انسان د ډېرو لرغونو او معاصرو اړتیاوو تامینونکی دی. همدغسې که کانونه یا معادن راواخلو، نور څیزونه که راواخلو، دا ټول د غره یوه ډالۍ ده چې موږ فکر کوو ښار ته یې ډالۍ کړې، یا ښار د کلي او د غرونو په شتمنۍ باندې آباد شوی دی. ډیره مننه استاد. استاد غر زموږ د ماشومتوب زمانې په لاشعور څنګه وینئ؟ هو، غر زموږ د ماشومتوب د زمانې په لاشعور کې نغښتی دی. زموږ د ماشومانو خوبونه په غرونو کې دي. کله چې د دیو او د غره او د ښاپېرۍ خبره کوو، یا کله چې پخوانیو کیسو ته ځو، نو په لرو زمانو کې یو ځنګل و، یو غر و، په غره کې بیا د ژوو کیسې چې راځي، نو غر د یوه ماشوم دپاره تر ډېره پورې د لویۍ سمبول دی، ولې کله کله د تنهایۍ او یوازیتوب سمبول هم دی. مثلا لیونۍ مینې کړم اشنا له بیابانه سره، پرېږدئ چې ګرځم لیونی په غرونو. یعنې څوک چې فکر کوي هغه به غرنی وي، لیونی به وي، په غرونو به عادي خلک نه ګرځي. اما یو هغه معنوي لټون یا د معرفت لټون دی چې غرونو ته وځي، د مراقبې بهیر دی. یو له کلي د رواجونو بیزاري ده چې دلته بیا هم غر یوه پناهګاه ده، په خپل هغې کې چاته یو ځای ورکړی دی. او کله چې ماشومان هم په ښار کې اوسېږي، یا موږ او ستاسې د ماشومتوب هغه برخه چې په کلي کې مو په غرونو کې تېره کړې، د غرو په لمنو کې، د پسرلي په ښکلو شېبو کې په مالونو سرولو پسې تللي یو، د ساعتېرۍ لپاره تللي یو، یا تر خپل ښوونځي پورې د غرونو په لمنو کې تللي یو،
د غرونو هغه تصویر مو هېڅکله له ذهنه نه وځي. حتی زه ډېر دغسې کاڼي او کمرونه په یاد لرم چې په ماشومتوب کې ډېر لوی وو، زه به یې سر ته نه شم ورختلی. اما اوس چې کله کلي ته لاړ شم ویې ګورم د څنګه یې تېر شم ډېر کوچني راته ښکارېږي. خو اما کله چې هغې ته د خپل ماشومتوب د زاویې نه وګورم یا دغسې یو فطري تفکیک ورکړم بیا بېرته راته هماغسې په لویوالي مخ ته ودرېږي، په ستروالي مخ ته ودرېږي او د یوه ژوندي موجود په توګه زما د ماشومتوب کیسه راته وکړي. زه فکر کوم دا تجربه د هر چا په ژوند او لاشعور کې پرته ده. دا زیرمه بیا کله کله د هنرمند هنر ته، کلام ته او نورو پنځونو ته لاره کوي، په یو ډول پکې راڅرګندېږي. مثلا تاسو که د اجملند هغه نظمونه وګورئ چې کلي، غره او ښار ته یې لیکلي دي، یا د ګڼو نورو شاعرانو تاسې به په نالیدلو غرونو میین کړي. مثلا سپین غر ته لیکل شوی نظم یا که وګورئ هماغسې د هېواد نورو غرونو ته چې په ډېرو درنو نومونو باندې یادېږي. او بل دا چې موږ اکثره ځینو غرونو ته د بابا لقب ورکوو، مثلا د بابا غرونه، یعنې دا معنا چې غره ته د لویوالي د یوه شخصیت په توګه هم قایل دي چې هغوی له پیړیو راهیسې ژوندي پاتې دي او موږ یې په لمن کې د اولادونو یا د لمسیانو او بچیانو په توګه رالوی شوي. بیا چې کله د آسیا خبره کېږي، د آسیا د زړه افغانستان خبره کېږي، په دې کې خو طبیعي ده چې موږ په ټولو کتابونو کې د ماشومتوبه وایو چې افغانستان یو غرنی هېواد دی. ځینې خلک به فکر کوي چې د غرونو د افغانستان دغه پیچلتیا او تنوع هم رامنځته کړی او د کډوالۍ او د کوچیتوب د ژوند بهیر یې هم پسې غځولی دی. اما دا خپله یوه خدای ورکړې تنوع ده چې زموږ په هېواد کې موجوده ده، باید وایستایو. ډېره مننه استاد خیر سي. استاد د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایئ د پښتو ژبې نامتو شاعر سلیمان لایق د خپلو نظمونو یوه لړۍ د چونغر په نامه کړې، دا چې تا په چونغر اثر هم څېړنه کړې او د چونغر لمنې دې هم لیدلې دي، شاعر ولې داسې یو تمایل ښودلی یا د چونغر حق یې څومره ادا کړی دی؟ هو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سلیمان لایق ما د هغه سیاسي شاعرۍ نه که رادې خوښ شو یوه برخه د هغه د طبیعت شاعري ده. او کله چې ما د هغه د چونغر د ترانو په اړه څېړنه کوله په هغې کې مې همدغه د چونغر مسله څېړلې ده چې دلته شاعر کله چې دی بغلان کې اوسېږي، په چونغر کې اوسېږي، شاعر دې ته اړ شوی چې د ځان لپاره دغسې یو مخاطب پیدا کړي چې دی ورسره وغږېږي. مثلا شاعر وایي لکه نسیم په غوړېدلو کې چا ونه لیدم، لکه نسیم په تېرېدلو کې چا ونه لیدم، د غرونو ګل وم غوړېدلو کې چا ونه لیدم. دې خوا ته بیا چونغر د یوازیتوب احساس کوي. چونغر وایي چې ما د خپل زړه کیسې هېچا ته ونه کړې، دا کیسې یوازې یو شاعر اوري، یو شاعر ورباندې پوهېږي. نو دلته د یوه هنرمند او د یوه غره د حال د ژبې د اړتیا له مخې یوه تنوع رامنځته شوې ده او د چونغر د ترانو لړۍ یې پنځولې ده. که څه هم شاعر سلیمان لایق د دې ترانو یوه برخه خپله په چونغر کې ویلې، د بغلان په لمنو کې ویلې ده، اما یوه برخه چې بیا په اروپا فکر کوم جرمني کې هم ویلې ده. هلته هم شاعر د تخیل د نړۍ په اساس یا د دنیا په اساس باندې بیا هم په چونغر کې میشت دی او د چونغر همغه پخواني تصویرونه په سرلنۍ منظرې په ذهن کې راولي او بیا یې د خپل ژوند د معاصرو حالاتو سره د یوه تفکیک له مخې د هنرمندانو د لیدلوري په اساس باندې د مخاطب مخ ته ږدي. ما په بغلان کې چونغر لیدلی دی، که څه هم سر ته یې نه یم ورغلی، اما په لمنو کې ګرځېدلی یم، ورغلی یم. دا په پسرلي کې یوه ډېره عجیبه منظره خپلوي او کله کله چې هلته ورشو یا یې ووینو نو بیا پوهېږو چې شاعر ملامت نه دی، چونغر باید په خبرو راغلی وای او چونغر ته باید خبرې شوې وای او سلیمان لایق هم له چونغر پرته کوم بل دغسې غر نشو پیدا کولی چې د خبرې ورسره کړې وای. مثلا موږ د سالنګ غر هم لرو، سالنګ هم لرو، د طبیعي منظرو، د اوبو، د طبیعت، یو د ځړوبیو، د شورماشور
یو ژوندی تصویر دی. اما شاعر چې چونغر انتخاب کړی یا کله حس کوو چې د چونغر د غره په سر یو څوک ناست دی، لاندې لمنې ګوري، د زمانې روان بهیر ګوري او بیا خبرې ورته کوي، نو دا تمایل تر ډیره پورې د طبیعت کشش دی، د طبیعت پخلاینه ده او په بدل کې د چونغر د ترانو لړۍ ده چې د ده په اثارو کې که یاد او تلپاتې وبولو همدغه به وي. ځکه سیاسي پیغامونه او خبرې د وخت له تېرېدو سره مري یا شاعر ورباندې غندل کېږي، اما تر څو چې سیمې وي، غرونه وي، د دغه پیغامونو اساس به هم پاتې وي. نو په دې توګه زه ویلی شم چې د چونغر حق خو په خپله زمانه کې یو شاعر ادا کړی دی، اما په راوروستو زمانو کې د چونغر او نور هغه غرونه چې په ترانو ارزېدل، په مینه ارزېدل، په ستاینه ارزېدل، همغسې محروم پاتې دي. ډېره زیاته مننه رحماني صاحب، او د پوهاوي له درنو اورېدونکو هم مننه چې تر دې دمه راسره ول. ډېره زیاته مننه.